د امریکا پوځ خبر ورکړ چې د جمعې په ورځ په اردن کې د ایران په یو برید کې 2 امریکایي پوځیان وژل شوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جولای په 13 نیټه د یو امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې پټ ساتل شوی ویلي داسې باور کیږي چې دغه 2 وروستي کسان د ایران د بلستیک توغندیو په هغه پراخ برید کې وژل شوي چې په اردن کې پر یوې پوځي اډې ترسره شو. ورځپاڼې دا هم ویلي چې دوی ته د رسیدلې دغه ویډیو کاروالی هم ثابت شوی. له دې سره د ایران او امریکا د جګړې د پیل راهیسې د وژل شویو امریکایي پوځیانو شمیر 1400 ته ورسید. امریکایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي څو ایرانی توغندي شنډ کړل شول، خو لږ تر لږه یو توغندی د امریکا او اردن له هوایي دفاعي سیستمونو څخه تیر شو. چارواکي وویل وژل شوي 2 امریکایي پوځیان د مځکني پوځ فعال سرتیري وه. ولسمشر ټرمپ وار ویلي چې د هر امریکایي سرتیري د وژل کېدو غچ به اخلي. بل پلو د امریکا مرکزی قومندانۍ د جولای په 13 نیټه خبر ورکړ چې د یکشنبې په ورځ د سیمې پر وخت شاوخوا د شپې په 1:30 بجه امریکایي ځواکونو په ایران کې د بریدونو نوې لړۍ پیل کړه. ورځپاڼه زیاتوي ایران په وروستۍ ورځو کې په سیمه کې پر امریکایي پوځي پرسونل د خپلو بریدونو تاکتیکونه بدلول او د منځني واټن بلستیک توغندیو او یو طرفه برید کوونکو بي پیلوټ الوتکو ترکیب یې کاروه په دې هیله چې هوایي دفاعي سیستمونه تر فشار لاندې راوړي او له توان څخه یې وباسي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ یا سنټ کام په وینا چې په منځني ختیځ کې د امریکا پوځي عملیات رهبري کوي د ایران په جګړه کې تر 400 ډیر امریکایي پوځیان ژوبل شوي هم دي.